شاوخوا څو پېړۍ وړاندې د هند په زړه نوي ډیلي کې یو زړور جنرال چې د غوري سلطنت کې د جنرال و او دی بیا وروسته په نیو ډیلي کې واک ته ورسېده او د سلطنت په ګدایۍ کې ناسته قطب الدین ایبک و. دا نوم به خامخا تاسې په تاریخ کې اورېدلی وي او د دې نوم سره سم به مو د دغه ولاړ جیګ منار چې په دنیا کې تر ټولو لوړترین د خښتو منار دی دا به مو هم په تاریخ کې لوستی وي. دا نو دی قطب منار چې د هند په جنوب کې په مهرولی کې موقعیت لري او په زرګونه مینوال ورته راځي او د دې لیدنه کوي. د ده جالبوالی دا ده چې دا ټول له خښتو جوړ سوی دی. خلک وایي تاریخونه لیکي چې قطب الدین سلطان قطب الدین ایبک چې یو ورځ ووته په داسې یو لوړه غونډۍ باندې کېناسته او هلته یې ویل چې اسمان ته وکتل او فکر یې کوه. فکر یې داسې کوه چې زه به داسې یو شی جوړ کړم چې هغه به نو کله چې خلک هغه ته وګوري داسې یو برج به جوړ کړم چې خلک ورته وګوري او خلک به د اسلام عظمت پکې ولولي او داسې یو برج به جوړ کړم چې اذان تر اسمانه ورسیږي او داسې عظمت به جوړ کړم چې خلک یې له لرې نه وګوري او د اسلام سپېڅلی دین ورته ښکاره سي. همغه فیصله وسوله چې دا منار د خښتو منار یې جوړ کړه. دا 1102 کال و، 11مه پیړۍ کې و او ویل کېږي چې د قطب الدین ایبک چې همدا لومړی پوړ جوړ کړه. لومړی پوړ جوړ کړو خو ځینې تاریخونو لیکلي دي چې دویم پوړ یې هم جوړ کړی دی. د دې کار مکمل نه ځکه چې هغه بیا وفات څه. له هغې وروسته د هغې زوی شمس الدین او زوم یې فیروز شاه چې و دا نور 3 پوړه چې دي دا یې جوړ کړي دي. دا تاریخي معلومات دي. د دې پوړ هغه سرینۍ برخه چې ده داسې دا 2.7 متره ده او د دې پوړ دغه ښکتنۍ ځمکې برخه چې ده داسې ده 14.15 متره شاوخوا یې ده ټول دومره. نو نن راغلي یو چې له همدغه تاریخي سیمې نه لیدنه وکړو ویې ګورو او زه غواړم چې دغه تاریخي سیمه او دغه تاریخي برج چې د اسلام د بریا نښه ورته ویل کېږي، د اسلام د فتوحاتو نښه ورته ویل کېږي، دا په تاسې باندې هم وګورم. نو هیله ده چې ملتیا مې وکئ او تر پایه پورې راسره پاتې شئ. یو بله په هند کې لومړنی مسجد سلطان ایبک ایښی ده، قطب الدین ایبک ایښی ده او د دغه نوم قوة الاسلام هم یادونه سوې ده په تاریخونو کې، قوة الاسلام هم یادونه سوې ده. هغه مسجد هم همدلته ده. د دې مسجد لیدنه به هم کوو چې دا په هند کې لومړنی اسلامي مسجد ده، یعنې لومړنی مسجد په هند کې کېښودل سوی دی، ده جوړ کړی دی، دی هم په همغه وخت کې جوړ کړی دی. راځئ دغه ټول لیدنه کوو. هیله ده چې ملتیا مو وکئ او تر پایه راسره پاتې شئ. ښه بس ټول ځایونه به در باندې وګورم. هیله مې ده چې تاسې هم ملتیا راسره وکئ. نو تقریبا دلته ډېر د سیلانیان راځي، هندیان هم راځي، نور هم راځي. وګورو چې په هغه وخت کې په دغه ځای کې کوم ډول معماري سوې ده، دا ځایونه یې کومه چې جوړ کړي دي. تاسو سړی بیخي حیران پاتې کېږي. دغه زاویې نه به ننوځو، قطب منار به وګورو. دا دی قطب منار، دی بیخ دی. دا د قطب منار هغه ښکتنۍ ساحه ده چې په تاریخونو کې د دې یادونه سوې ده چې د دې دا ښکتنۍ ساحه چې ده داسې ګرد چاپېره داسې ده 14.2 متره، 14.15 متره او 14.7 متره په تاریخونو کې یادونه سوې ده. دا ټول منار چې ده دا له خښتو جوړ سوی دی. په دې کې سره شګه او مرمر کارول سوي دي. تاسې دغه ساحې وګورئ، دلته ګورئ د کلمې لیکل سوي دي، د الله نوم لیکل سوی دی او په دننه ساحو کې بیا ځینې ساحو کې د قطب الدین نوم هم لیکل سوی دی، هغه نومونه یې هم لیکل کړي دي. جالب خبره دا ده چې په هغه وخت کې دا ډول خښتې بیا دا جوړول دا ډېر عجیبه ده. تاریخونه لیکي چې دغه لیکل چې کوم سوي دي، دا لیکل چې کوم سوي دي دغه هر یو لیکلو باندې په سلهاو د دغه ځای د کارګرو خولې ور باندې توی سوي دي.
نو یعنی ډېر زیات زحمت ویستل سوی ده. دا داسې نه ده چې یا قلم راخیستل سوی ده لیکل سوی ده یا بل شی رالیکل سوی دی. دی په ډېرو سختیو هغه وخت کې فکر کوم شاید تراش کړي، شاید په ده باندې زحمت ویستلی، شاید دی باندې مثلا هغه تیږو باندې دا سولولي، دا چې هغه وخت کې څه لازم ول هغه ټول یې کړي دي. دا بیا سر تا سره د همدغه ډول لیکل سوي دي، لیکل ورباندې سوي دي. خو زیاتره ځایو کې فارسي لیکنې هم سته، عربي لیکنې هم سته، خو تر ډېره پورې قرآني آیاتونه هم سته، د الله پاک نومونه دي دا ورباندې لیکل سوي دي. د خوا ساحو په طبع لاړ شو، دا به هم وګورو. نور نو هغه څه وایي چې دا بیا یې ډېر داسې هغه کړی نه ده، جوړ کړی نه ده، ترمیم کړی ډېر زیات نه دی. همغه ډول چې د پخوا نه ده همغه ډول باندې را ځینې ساحې نړېدلې هم دي، یعنې له منځه تللي دي. دا ساحې به هم تاسې وګورئ چې دخوا لږ راسئ، لږ چې مخکې راسئ، لږ مخکې راسئ، دا ساحې وګورئ هغه نړېدلې دي، بیا نو یې همغسې نړېدلې پرېښې دي، لا یې نه دي جوړې کړي، یعنې ترمیم کړي نه دي. نو تاسو دا خلک هم ګورئ نو چې په سلهاو خلک راځي دلته. دخوا هم تاسو وګورئ دلته فکر کوم هغه پخوا سې به دلته فکر کوم پخوا په سلطنت دا څوک چې به سلطان و یا به بادشاه و، دی به داسې ځایونه دې په خاطر جوړول چې د هر یو کې به داسې عسکر دروه، دې کې به هر یو کې به عسکر ولاړو، خصوصا نظامي ځایونو کې. مثلا دلته ځینې قلاګانې چې په هند کې جوړې سوي دي، ځینې قصرونه چې جوړ سوي دي چې لال قلعه ده، نور بل قصر چې ما تاسو ته تاج محل مې درته وړاندې کړه، نو هغه عموما داسې جوړ سوي دي چې داسې ځایونه ورته دي د محافظانو لپاره. دلته به بیا یو نفر ولاړ یا یو کې به و یو کې به نه و، داسې خلک به ولاړ ول. نو کله کله چې دې ساحو ته سړی لاړ شي، موږ تاسو خو هندي فلمونه زیات کتلي دي که نه، نو داسې فکر کوي چې دا هغه وحشتناک فلمونه چې کلي دلته دي هغوی دلته ډار سوي دي، جوړ سوي دي. نو ډېر داسې عجیب ځایونه دي. نو زه غواړم دا ټول په تاسو باندې وګورم. دغه ګروپونه چې تاسې وینئ، د دې په اړه درته زه اوس معلومات درکوم چې دا ګروپونه یې ولې په دې ځای دا ځای ورته ولې جوړ کړی، دا ګروپونه یې ولې لګولي دي، دې اړه به زه اوس بشپړ معلومات درته درکړم. تاسې فکر وکئ چې دې ته به په هغه وخت کې دا لومړی پوړ، دویم پوړ، دریم پوړ، څلورم پوړ او پنځم پوړ ته دا خلک به څنګه ختل، دوی به کوم ډول کار کړی و. مخکې مې د هغو ګروپونو په اړه درته یادونه وکړله چې دغه ګروپونه ولې لګول سوي دي یا څه په خاطر لګول سوي دي.
دغه ګروپونه چې دي په دې خاطر لګول شوي دي چې د شپې د څو زاویو کې دا ګروپونه ایښي دي چې د شپې په دې هغه باندې رڼا واچوي او دلته ځینې تصویرونه ښکاره کوي چې زه به دا تصویرونه هم په تاسو باندې وګورم. زه پاتې کېږم تر ناوخته پورې چې په دې تصویرونه چې په دې منار باندې لیکل کېږي یا ځینې حروف لیکل کېږي، د هندوستان بیرغ رسم کېږي، رنګارنګ نورې لیکنې دي هندي چې زه تقریبا ورباندې نه پوهېږم، نو ځکه هندي لیکل موږ چېرته زده کړي دي، نو ځینې لیکنې ورباندې کېږي، شاید انګلیسي هم ورباندې وشي، خو په هغه وخت کې به زه کوشش وکړم چې ویل ولم چې څه شی لیکل شوي، خو تاسو باندې ګورم ځکه دلته خلک وایي چې دلته چې دا کوم ګروپونه لګول شوي دي په دې خاطر دي چې دا د شپې مثلا لکه ایفل ټاور چې موږ لیدلی دی، برج خلیفه چې موږ لیدلی دی، هغه ته هم شاوخوا لایټینګ سوی دی، ګروپونه ورته لګول شوي دي او رنګارنګ دغه بدلیږي، تصویرونه بدلوي. کټ مټ دا هم همغسې جوړ سوی دی، شاوخوا یې ورته همغسې لایټینګ کړی دی، ګروپونه یې لګولي دي او داسې ده بلیږي. بیا تصویرونه ګورو، بیا دلته دغه میدان چې ده دا له خلکو نه ډک وي، خلک ناست وي ورته او د ده ځای ننداره کوي. د مرغیو غږونه هم ښه پرېمانه دي او په څنګ کې تیارې زښتې زیاتې دلته تېرېږي. فکر کوم میدان هوایي دلته نږدې دی او کله کله نو ریکارډ کې دا غږ خرابېږي، د هغه لپاره نو تاسو کاملا بښنه کوئ. ځینې فکر کوم شاید دا د اوس وخت دی، د ډیزاین نه همداسې ښکاري، خو نور دا دیوالونه، دا خښتې، دا سنګکاریانې داسې دي، د اوس وخت لپاره نه دي یا د اوس نه دي. ما مخکې یادونه وکړله د تیارو، نو تیارې تقریبا دلته ډېرې ځي ورځي، دغه غږ کله کله نو دوی راته خرابوي، د هغې لپاره نو تاسې بښنه کوئ. That is not the دا ځایونه چې سړی ګوري فکر کوي هغه د سلمان خان د وروستي وانټډ او نور فلمونه فکر کوي چې دلته جوړ شوي دي.
داسې معلومیږي د ساحو نه چې دلته نو کارونه زیات کېدل خو بس یا به جنګونو نه یې پرېښی یا بس بله قصه وه د دې خلکو عکسونه موږ خراب نه کړو دا شیان هم پکې مقصد ډېر دي ګورئ راځئ چې د پلو کھنډونه در باندې وګورو جالبه دلته مې څو خلکو نه پوښتنه وکړه ښه هغه څوک چې راځي هغه خپله پکې معلومات نه لري موږ له تاسو نه خو موږ تکړه یو لږ 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 ډېر معلومات خو راسره شته د دې ساحې د دې سیمې دا همداسې ښکاري لکه هڅه سوې د منار جوړولو دلته هم یا په همغه وخت کې یا له هغه وروسته خو بشپړ سوی نه ده فکر کوم او پاتې سوی ده ګورئ خراب سوی ده ډېر نه دی جوړ سوی همغه نیمایي پورې فکر کوم یو پوړ جوړ سوی ده داسې ښکاري خو نور چې ده جوړېدلې پاتې دي همغسې کار پرې نه دی سوی یا به وسه نه ورسېدله یا به موقعیت خراب و یا به دا ځمکې نه معلومات داسې وي چې دا نور مثلا نسي کولی چې ډېر هغه دروند وزن ټینګ کړي ځان سره که نه نو شاید داسې وجه به هم وي همدې په خاطر به فکر کوم البته دا زما خپله خبره ده همدې په خاطر به د ونې شاته دا منار بیا غوره سوی وي دلته دننه یو قبر هم ده دا هم ګورو خو له هغې وړاندې فکر کوم دلته هغه هم شته ده لوحه یې شته ده ښه دا د شمس الدین قبر ده شمس الدین چې و د قطب الدین زوی دی او دا یې هغه لوحه ده او په اړه یې معلومات چې دي د معلومات یې لیکلي دي او فیروز شاه چې ده داسې نوم لیکلی ده فیروز شاه چې ده بیا دا د قطب الدین زوم و په تاریخ کې ډېرو ځایونو کې ما داسې لوستی ده نو تاسو راځئ دا قبر به یې هم وګورو چې څنګه یې جوړ کړی ده ښه مخکې له دې نه چې هلته قبر وګورو دا لیکل تاسې وګورئ عربي لیکل دي خو داسې نه ښکاري چې څه شی لیکلي زه خو نه پوهېږم ورباندې ځکه نه پوهېږم چې هغه دی خو خیر د الله نوم دی خو شاید ځینې لیکني جالبه دا ده چې دا ګوره داسې اسانه نه دي لیکل سوي تاسې وګورئ دا تیږه ده تیږه او دا تیږه چې ده دا تراش سوې ده دغه هر ځای چې تراشی او دا بیا ته ورباندې لیکي دا ډېر وړوکی کار نه ده مثلا تاسې یو معلومات وکئ یو چېرته معلومات داسې وکئ دغه یو ټکی یو تیږه کې رس هغه کوي جوړ کړئ یوه تیږه راواخلئ دا تراش کئ دا یو ټکی هغه کوي نو تاسې وګورئ چې څومره وخت نیسي او څومره تکلیف او څومره خولې در باندې باسي نو همدې په خاطر باندې ویل کېږي په تاریخونو کې لیکل سوي دي چې په دې کې دا څومره لیکل سوي دي په دې هر یو باندې د سلهاو کارګرانو خولې توی سوي دي په دې وجه باندې نو زه فکر کوم دا چې اوس ما وکته نو ما فکر کوم چې رښتیا همداسې ده په دې هر یو حروف باندې په دې هر یو ټکي باندې په لسهاو په سلهاو د خلکو هغه خولې ورباندې توی سوي دي ښه راځو قبر ته نو اوس دلته خو یې لیکل نه دي کړي چې دا اوس د فیروز دی د فیروز شاه دی او که د شمس الدین ده زه نو ډېر دقیق معلومات نه لرم ورباندې خو دو خبره سو به یې ګورو که هغه کوم ځای کې نوم لیکلی ورته نو بیا به یې ووایم درته فکر کوم دا محراب غوندې هغه یې جوړ کړی ده ځای او دلته یې لیکل کړي دي ورباندې تر ډېره پورې عربي لیکل دي ځینې آیاتونه دي د قرآن کلمه ده دې ځای کې تاسې وګورئ دا سپین هغه باندې دواړو ځای کې کلمې لیکلي دي نو ښه نو ده خو یم خو دې بلخ کې کوم شی نه دي لیکلي نوم یې ورباندې شی نه ده لیکلی زه درته ووایم نوم دلته به راسو دې پلو ته هو فکر کوم دلته یم نه لیکل ورباندې نه دي سوي لیکل یې ورباندې نه دي کړي عموما په ټولو ځایونو کې داسې یي چې کوم ځای کې قبر یي د شاه خامخا ورباندې لیکل یا د قبر یو سر ته یا بل سر ته ورباندې لیکل کړي چې دا د شاه ده خو دې مخکې لوحه باندې د دوی معلومات لیکلي ول خو دوه معلومات ول چې هم د قطب الدین د زوی و او هم د قطب الدین د زوم و دواړو معلومات یې لیکلي اوس نه پوهېږو چې دا د شمس الدین قبر دی که د فیروز شاه دی هغه لوحه کې دواړه لیکلي ول د دواړو یادونه یې کړې ده او قبر یو ده
نو والله اعلم. دا تیږي یا دا خښتې به ورته ووایو، تیږي او خښتې دواړه دي. والله چې دومره درندې دي، ولاکه 6 نفره له ځایه وخورئ، هر یو منونه وزن لري. دا وګورئ، دا هغه تیږي دي چې دلته دا سنګکاریانې پې سوي دي، دا برجونه ورباندې جوړ سوي دي. او دا منار خو له خښتو جوړ سوی دی، تقریبا دا ډول خښتې دي. فکر وکړه دا یوه خښته ده، نو د هغه وخت خښتې هم سوی ځان د خښته وایي یا تیږه ده، خو نه پوهېږو. فکر کوم چې جوړښت یې سره له خښته غوندې ده. نو دغه ټوله ساحه چې دلته ده، تاسې وګورئ دغه هر یو تیږه چې ده بیا ځانګړی ډیزاین لري، ځانګړی ډیزاین سوی ده. مثلا دا تیږه تاسې وګورئ، دا تیږه تاسې وګورئ عجیب جوړښت لري. ښه، دا برخه هم تراش شوې ده، دا هم ده دلته داسې تراش شوې ده، دلته داسې جوړه شوې ده. فکر کوم مخکې له جوړښته، مخکې له هلته پاسې ښودلو نه هلته ځای کتل کېده چې دا څنګه دا تیږه څنګه هلته باید ځای په ځای کې هغه سیمه کې که نه، هغې نه وروسته وکړئ. اوس په ام مهاله د دې جوړښت وګورئ، بېرته د دې جوړښت وګورئ که نه، او بېرته د دې جوړښت وګورئ، طبعا ډېر فرق لري. بیا دا ټول پرېږدئ، تاسې د دې تیږې جوړښت وګورئ، بیخي عجیب ده. خو دا خو صحیح کېږي نه، خو دا خو دومره درنده ده چې زما خو وسه ولاکه بې ورځېږي، داسې مفته ده چې داسې جګه کړم. زه باډي بلډر نه یم چې دا جګه کړم. دا وګورئ، دغه د هر یو تیږې هغه وګورئ، جوړښت وګورئ، بېلابېل دی. ښه، دغه سر کې یو بله تیږه ده، د دې جوړښت وګورئ تاسې، دا وګورئ. دا نو فکر کوم دا مخکې له مخکې جوړې سوي دي، دا جوړې سوي دي، بیا راوړل سوي دي. او دلته ورباندې دا مثلا دا سنګکاریانې جوړې سوي دي، دا تاداب ورباندې جوړ سوی دی، او بالاخره دا هغسې جګ سوی دی، او بالاخره هغسې یو منار جوړ سوی دی. ما د دغه منار قسم مخکې وکړله چې دا فکر کوم دغه هغه داسې ښکاري دی، برج نه هغه څه دی، داسې ښکاري چې د باندې هم دوی کوشش کړی ده چې کوشش یې کوه چې جوړی کړي، او داسې د هغه نه ښکاري چې نیمایي کې پاتې سوی ده، پرېښودل سوی ده، او بیا چې ده نه ده جوړ سوی. همغه په خاطر باندې داسې غیر منظم ده اوسه پورې. فکر کوم ځینې بارانونو هم کارونه یې ورته خراب کړي دي، د نور هغه خو ورته وسه نه ده سوې. د نور شیانو فکر نه کوم، ځکه دا ټول داسې مواد یې کارولي دي چې والا زه فکر کوم چې اوس وخت کې به څوک سړی پیدا نه کړي چې دا څنګه جوړ شوي دي او څنګه یې جوړ کړي دي. عجیب جوړښت ده، نو سړی ورته واقعا حیرانېږي. ځینې ځایونه پکې، ځینې هغه د نقطې پکې یا ځینې ځایونه پکې واقعا ډېر جالب دي. مثال تاسې دغه ساحه وګورئ، عجیب اتاقونه، غټې غټې اشدارې، خو اوس کړکۍ او د اشدارې نسته، نو پکې هغه وخت کې شاید دا به نو په موخو لپاره پرېښي ورته اهدافو. دلته پاس ته به سړی چې پاس پرېښودلی دغسې ور جګ سوی وای، ټول یې ښه ویډیو کېدله، بس نو نه یې پرېږدي، نو څنګه کوئ؟ همداسې وزغمئ، همداسې وګورئ. فکر کوم د هغه نه داسې ښکاري چې نور آبادي هم دې خلکو کوله. دغه ځایو کې تاسې وګورئ، دغه ځایو کې خو وخت ورسره نه و، او یا وخت ورباندې تمام سوی دی، نور همداسې نیمایي کې پاتې سوي دي دا کارونه یې. اوس نو استا استا ماښام کېږي او شپه خپلې وزرې را پرېږدي. په همدې خاطر د دې ځای مسؤلین په دې برج باندې یا په دې منار باندې رڼاګانې پرېښودلې، ګروپونه یې چالان کړل. دا قطب منار دی چې د هند په نوي ډیلي کې موقعیت لري، مهرولي سیمه کې، چې قطب الدین ایبک جوړ کړی دی. ویل کېږي چې ما پیل کې مو ویل چې د دې لومړنی پوړ چې هغه جوړ کړی دی. بعض تاریخونو کې 2 پوړه ښودلي دي او بعضې کې 1 پوړ ښودلی دی، او له هغې وروسته بیا د ده زوی شمس الدین او فیروز د باندې کار کړی دی. شاوخوا 11مه پیړۍ کې، 12مه کې او 13مه کې د باندې کار سوی دی. خو په ټوله کې د کار موده یې چې ده هغه ټول کار چې ورباندې سوی دی له 80 نه تر 15 کلونو پورې کار ورباندې سوی. مخکې تاسو ته هغه تیږې ما وښودلې چې دا تیږې او خښتې چې دي کومې دي چې دې ته یې منظمې کړي دي او بیا یې دا ورباندې جوړ کړی دی. طبعا پوښتنه به دا پیدا کېږي
چې د دومره هغه وخت کې د دومره درندې تیږې یا دومره درندې خښتې چې کومې دي دا څنګه دې د جګېدلې او څنګه کېښودلې د دې برج د دې منار په منځ کې زینې دي تقریبا د زینو شمیر چې دا 309 په تاریخونو کې ښودل سوی دی 309 پوړه ده یا زینې لري چې اوس یې دغه د ځینو ستونزو له امله هغه دروازې بندې کړي دي او څوک اجازه نه لري چې په دې زینو باندې پاس وخیزي او لاړ شي نو په هغه زینو باندې به دوی ختل او پاس به تلل بیا نو اوس تقریبا 11مه پیړۍ وګوره او اوسنۍ پیړۍ وګوره چې تقریبا ډېره زیات کلونه وسول په ټوله کې به ووایو چې په دا دومره سوونه کلونو کې په دغه منار باندې طوفانونه راغلل بارانونه وسول شاید واورې سوي یا نه چې ګلۍ ور باندې وسوله او په څنګ کې زلزلې وسولې خو د هیڅ زور هم یو زور هم په دې ونه توانېده چې دا ړنګ کړي شاید لامل یې دا وي چې په دې باندې قرآني آیاتونه لیکل سوي دي دې باندې د الله پاک نوم لیکل سوی دی دې باندې کلمې لیکل سوي دي دا وه د دې ونې خپرونه چې ما اظهار خوشحال تاسو ته وړاندې کړله تر بیا بلې خپرونې تاسو ټول په پاک او بخونکي الله تعالی سپارم ښاد او بریالي اوسئ ښه وختونه ولرئ الله پامان